پاکستان په اشرف غنی باندې لوی تور ولګاوه. دا چې څه ویلي معلومات په پامیر پلس چینل کې راسره وګورئ. پاکستان اشرف غنی د هند په لمسون افغان سولې ته خنډونه جوړول. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د هند په لمسون د افغان سولې بهیر ته خنډونه جوړول. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د هند په لمسون د افغان سولې بهیر ته خنډونه جوړول. قریشي یا د څرګندونې تېره ورځ د پاکستان پارلمان د بهرنیو چارو کمیټې یوې ځانګړې ناستې ته کړې دي. هغه دغه راز ویلي چې هند د افغانستان اوسنی وضعیت په اړه ناسم تبلیغات کوي او غواړي چې د نړیوالو سترګو ته خاورې ور وشیندي. نوموړي یا د ناستې کې دا هم ویلي چې نړیوالې ټولنې ته یې قناعت ورکړی چې باید افغانستان کې پخواني تېروتنې تکرار نه کړي. تر اوسه پخوانی ولسمشر او ټیم یې د قریشي یادو خبرو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د یادونې ده چې پاکستان تېره اونۍ د ترویکا پلس ناستې کوربه و چې پکې د امریکا، روسیې او چین استازو ګډون درلود. په دې غونډه کې د افغانستان اوسنی وضعیت په اړه خبرې اترې شوې دي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ پامیر پلس چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښه وخت.